کندهار کې د پولیو ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. دغه کمپاین د کندهار په عامه روغتیا ریاست کې دغه ریاست د مسؤلینو او دغه راز د پولیو واکسین په برخه کې د همکارو مؤسسو په ګډه همکاري راپیل شو چې د مسؤلینو په وینا پر مهال به د ځون په ساته څخه باندې 2 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. د کمپاین تر پیلېدو وروسته د پولیو د بیړنیو عملیاتو مرکز مسؤل ډاکټر جمال الدین اعظمي زیاته کړې د کندهار ښار په ټولو سیمو او ولسوالیو کې د پولیو واکسین د ورکړې ټیمونه ځای پر ځای شوي او د 3 ورځو په لړ کې به په کندهار ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 8 لکه تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي چې په وینا یې د ځون په ساته به څه باندې 2 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومان واکسین شي. دغه ځل دا دوره چې د دې کال اخرنۍ دوره د عیسوي کال د دوشنبه دورې څخه پیلېږي تر چهارشنبه پورې چې د ژوند په سطحه تقریبا څه پاسه 2 میلیونه همداسې د کندهار ښار او ولسوالیو کې تقریبا څه باندې 8 لکه ماشومان دي چې هغوی ته به د رسیدګۍ کوشش کیږي او هغوی به د پولیو په وړاندې واکسینېږي. د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر مختار احمد امیری دغه کمپاین د ښه تطبیق په برخه کې د علماء کرامو، استادانو او مخورو همکاري اړینه وبلله او دغه راځي له والدینو وغوښتل ترڅو خپل تر 15 کلنۍ ټول کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. په دې کمپاین کې به ټول هغه ماشومان چې عمرونه د یوې ورځې څخه تر 15 کلنۍ پورې وي د پولیو واکسین ورکړل شي. ټول هیوادوال خصوصا والدین، ملا امامان، د ښوونځي استادان او په ټولنه کې مخور او سپینږیري څخه مو هیله ده چې د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې خپل همکاري وکړي. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي پولیو وایرس په ډېرې اسانۍ سره له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالیږي چې ناعلاجه ناروغي ده او د ساتنې یوازینۍ لارې د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین دی چې باید ټول والدین خپل تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومان واکسین کړي.